تازه او عاجل خبر. مقاومت جبهې د بدخشان د شوقي ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي. تازه په بدخشان کې څه روان دي، مقاومت جبهه څه وایي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوقي ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت دی وسلوالې مخالفې جبهې د دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې د شوقي د نیولو ادعا کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي مقاومت جبهې همدارنګه د شوقي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنیه قومندان محمد اکرم په شمول 10 تنه طالبان هم نیولي. د طالبانو حکومت د بدخشان د شوقي ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په 2 ورځني سفر تللی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.